سلامونه نیکې هیلې احترامات لر او بر پښتنو افغانانو ته خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوندور وي. ملګرو ډېر خوندور موسم دی، شنه غرونه دي، نو دا ملګرو په غوښتنه او یو څو انقلابي ټپې به د ملګرو سره شریکې کړو ځکه چې موسم خاص د ټپو دی او موږ خو تاسو ته پته ده چې په ژوند په سندره په ټپو مین خلک یو. او نارینه رساس کې هم لري ارشاد سپین مخ دی لوی افغانستان دی، دا تورې څڼې د جنډې بادر په وینا زما جانانا زما جانان ملي بیرغ دی، تورې سلپان سرې لبان شنه خالونه زما جانانا کابل پسپی نو واورو پاٹ ته لکه جان پارا پات ختلی وینا زما جانانا پوزه دی کر خدر ډیوران دا سرا ننګي دی لرا بر افغانان دینا زما جانانا کتور وربل می میراتیگی په وطن ننګ دی جانان منې کوما زما جانانا زبردست پتا می بیا خلګې قسم دا په وطن ننګ وتا په کور کول خوبونه زما جانانا باد کابل د لوري راغه د اننګو په سر می وخ کې وچوینا زما جانانا د باچا خان سره می خاخ کړه چې د کابل جونې دواره تکوینا زبردست زما جانانا د یوه ټپه د مسافرو ته پکې ډالې وي وایي ارشاد تا سره تله لیوړ کې راغلل تا په پردي وطن کې څلیدلي دینه زما جانانا جانانا خپل وطن ته راشه مرګی نزدې دی لګېدلي دي جنګونه زما جانانا که دې وطن په ننګ شهید شوې په تار دې زلفو به کفن درته ګنډمه زما جانانا ستا په بېلتون دومره غمجن یما چې حد نه لري په ماشوم زړه داسې خوږمن یما چې حد نه لري ستا په بېلتون دومره غمجن د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا لتاسو دومره ګیلمن یما چې حد نه لري په ماشوم زړه داسې خوږمن یما چې حد نه لري ستا په بېلتون دومره غمجن په کرغړنو اوازغنو کر خو بیله یاره په کرغړنو اوازغنو کر خو بیله یاره دومره دې تږی د دیدن یما چې حد نه لري په ماشوم زړه داسې خوږمن یما چې حد نه لري ستا په بېلتون دومره غمجن ډېر زبردست ډېر زبردست غایه کا
پوسټ دا نظاره دا وکسي ملګری دا ملګری دا نظاره وکسي ناری ناری پرون شریده ډیره زبردسته نظاره دو کابل جان ته به درځم وایي خپل ارمان ته به درځم وسیم جانه هسې دا قدرتي ګلون چې کوم کرلی شوي دي محمد عظیم عظیمي صاحب روغی نو ملګرو موسم خوندور و د صدر کامران صاحب او د نورزاده مسعود صاحب د مبارز وسیم داوړ صاحب د دغو ملګرو خواهش و چې ټپې مصرې به شریکې کړو د ملګرو سره نو دغه دی تاسو واورېدې او ډېره زیاته خوندوره نظاره ده موسم هم خوندور دی باران هم شروع دی وطن بیخي ډېر زیات ښایسته وطن دی که چیرې نیټ زمونږ سره رښتونې ملګرتیا کړې وي تاسو ته د ریزلټ صفا ښودلی وي نو تاسو به د دې وطن د دې نظارو نه یقیني خوند اخیستی وي نو هر چیرته چې وایي لر او بر پښتانه افغانان خدای مو راته ښاد او آباد لره مونږ په دعاګانو کې در سره یاد ساتئ وایي که د وطن په ننګ شهید شوې پر تار د زلفو به کفن درته ګنډم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته